بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زتا سره کلی یم. ناظرین تاسو پته د ملک کې د سیاست هلې ځلې ډېر زیات سیوا دي. خان صاحب چې د اسمبلیانې ډیزولف کوي لګیا دی او دا هغه د کال سره چې د پټول پاکستان کې د سیاست د رخ چې دی دا ډېر زیات تیزی طرف ته چې دی نو هغه روان دی. څومره پارټیانې دي هغې خپل لګیا دي میټینګونو کې اضافه راوستې ده او هر طرف ته یو ټینشن کریټ شوی دی که اسمبلیانې ختموي نو بیا به څه صورتحال که اسمبلیانې برقرار ساتي نو بیا به څه صورتحال په دې کې چې دی د پی ټی آی خپل ورکران هم د تذبذب شکار دي. د هغې دپاره پوره معلومات دپاره زه راغلی یم د ملک انور تاج صاحب سره ایم این ای دی NA23 نو د دې برپور طریقې سره دی یو ښکلي منډیټ سره دی د الیکشن ګټلې دی. راځي چې ملاقات وکړو د هغې نه مکمل معلومات والو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ملک صاحب ستاسو ټول نه پیله خو به زه دا خبره وکړم چې یاره کم رژیم چینج چې تاسو دا بار بار وایي دې سره په ملک کې تبدیلي تاسو څه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو ناصر جمال بھائی ستاسو ډیره شکریه. تاسو چې کوم د ریجین چینج خبره وکړه نو په هغې کې تاسو وګورئ چې کله زمونږ حکومت او موږ ته حکومت څه ټیم کې 2018 کې میلاو شو نو د ملک معیشت په ډیر خراب حالاتو کې څنګه چې اوس دوی خراب حالاتو ته بوتلی دی په هغه حالاتو کې موږ ته حکومت میلاو شو. بیا په موږ باندې کووډ-19 رالی. د کووډ-19 په وجه باندې په ټوله دنیا باندې د هغې اثر وشو. د هر ملک معیشت ته نقصان ورسېده خو د هغې باوجود په دغه حالاتو کې موږ چې کوم رپورټ په د انټرنیشنلی راتلل څومره ارګنایزیشن دي نو هغوی به پاکستان په ټاپ ملکونو کې راوسته چې دوی کووډ-19 مقابله دی حکومت ډیر په سمارټ طریقې سره وکړه. بیا د هغې نه پس دغه سختو مشکلاتو نه د معیشت مشکلات د کووډ-19 مشکلات نور مشکلات مخې ته راله. موږ په اخیری 2 کاله کې زموږ چې کوم GDP ګروت هغه 6% او زمونږ چې کومه ملک سرمایه وه هغه څه 22 ارب ډالر ته رسېدلې وه. زمونږ چې کوم ایکسپورټ و په هغې کې څه 35% اضافه شوې وه. دغې سره چې کوم ریمیټنسز و هغې کې کافي اضافه شوې وه. دې ټولو څیزونه داسې وو چې ملک په یو ټریک باندې روان شو او ملک یو ډېر ښه اړخ ته روان شو او ملک په خپلو خپو باندې د ودرېدلو طرف ته روان و. په دې دوران کې رژیم چینج رالی. چې کوم رژیم چینج وشو د هغې حالت تاسو وکته 14 پارټۍ وې په پاکستان کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټول په یو پلیټ فارم شولې او هغوی ته حکومت میلاو شو. په کومه طریقه وشو تاسو ته پته ده چې پکې ضمیرونو سوداګانې وشولې د خلکو وفادارانې چینج شولې او ډېر په الیګل طریقه او ډېر په غلطه طریقې سره 14 پارټۍ یو ځای شولې چې کوم اکثریتي جماعت پارټي وه هغې په اپوزیشن ته بوتله. هغې نه پس اوس چې څه کېږي په دې اتو میاشتو کې د قوم ته معلوم شو چې کم معیشت موږ کم ځای ته بولیو 22 ارب ډالر ته زموږ سرمایه تلې وه هغه نن سبا په 6 ارب او په 7 ارب ډالر ولاړه ده. زموږ ملک ډیفالټ طرف ته روان دی. زموږ ملک کې ګراني زموږ په وخت کې 9% 10% 11% په دې کې چلیدله. د هغې ډېر فیکټرز او د هغه فیکټرز په وجه ځکه چې انټرنیشنل مارکیټ کې تیل موږ ته ګران میلاوېدل. پاکستان کې ډېر څیزونه د تیلو ډېر غټ اثر وي کم ډیزل پټرول چې دي نو د هغې موږ باندې اثراتو د هغه اثراتو باوجود ګراني موږ 8-9-10% مینټین ساتلې وه. دوی نه ګراني لاړه 45% کراس کو 46-47% ته ورسېدله. ملک ډیفالټ کېدو طرف ته لاړې. معیشت زموږ خراب شو. افراتفري په ملک کې سټارټ شوله. غیر یقیني صورتحال شو او زموږ سټاک ایکسچینج ښکته رال. زموږ هغه GDP ګروت چې 6% باندې و هغه ماینس ته لاړه. زمونږ چې کوم هغه ایکسپورټ و ټیکسټایل انډسټري IT انډسټري د ټول څیزونو کې موږ ډېر ښه ایکسپورټ او ترقۍ طرف ته روان هغه څیزونه په بیکورډ باندې رال. نو زموږ ملک کې داسې حالات ته کو چې نن هم چاته لګوم چې ډېر زیات خفه کېږم په دې چې په دې وخت کې موږ له 4 ارب ډالر په دې میاشت کې موږ ته په قرضو کې واپس کول دي. 4 ارب دوی څخه ټوټل 7 ارب ډالر دي. دا به دوی د کم ځای نه ارینج کوي او هغه هم فکس دي. هغه هم نشي هغه موږ سره برادر ملکونو موږ سره دلته ایښي دي دې دپاره چې تاسو سره سرمایه پرته وي. نو زمونږ په کنټینرو کې پیاز او د لحسن او د اوږې موږ سره پیسې نه وي او اټمي ملک اسلامي ملکونو کې او د دې خلکو د لاسه چې دا ډېر زیات د افسوس خبره. رژیم چینج د پاکستانی قوم ډېره غټه بدقسمتي وه. ډېر غټ د افسوس خبره وه په هغه ورځ باندې چې کوم دا رژیم چینج وشو او ملک دا حالات شو. جی
صحیح دی جی دا راته وایي رژیم چینج وشولو خان صاحب چې دی یو ښکلی اواز اوچت کړو او خلک ورسره ودرېده ملک انور صاحب که تاسو وګورئ نو د هر کوڅې نه خلک روچت شو زنانه بوډاګان ماشومان ټول چې دی نو هغې روچت شو خان صاحب چې دا کم سټریټیجي جوړه کړې ده چې اسلام آباد ته راشي مه راځئ دلته راشي دا مه کوئ هغه ډېر زیات هغه پینډینګ ساتل دې سره د ورکرانو کې لږ تجزب شکار دي دکه چې دا خلک هم چې دي دا هم لږ تجسس کې دي نو دا څه وجوهات دي بل دا چې د اسمبلی ډیزالو کول اوس خبره کوي څه خیال دی 17 له به ډیزالو کوي ګوره جی داسې خبره ده خان صاحب چې څه کوي که نه هغه کوشش دا کوي چې د قانون په دایره کې ټول کار وکړي او هغه دا کوشش کوي چې قانون په خپلو لاسو کې وانلي ګینې نن سبا چې د حکومت د عوامو د پاکستان د پبلک کم غصه ده او کم تاو دی د دې پی ډي ایم خلاف نو که خان صاحب ورته کال ورکړي نو هغه د سریلنکا غوندې کې صورتحال هم جوړېدی شي خو خان صاحب دوی ته یو اپرچونټي ورکوي یو موقع ورته ورکوي چې تاسو راشئ او دا سیس چې کوم دی زموږ ملک بهتري په دې کې ده چې دې کې د غیر یقیني صورتحال ختم شي او د الیکشن پکې دوباره فرش وشي عوامو ته لاړ شو او هلته ترانسپیرنټ او شفاف الیکشن وشي او په هغې باندې یو حکومت جوړ شي نو هغې سره به موږ سره بیروني چې څومره ادارې دي بیرونی ملکونه دي د بار سره زمونږ کاروبارونه روزګارونه دلته ډېر روزګارونه په هغه ټول په ټپه ولاړ دي نه ټول څیزونه په یو سیستم سره روان شي نو خان صاحب بیسیکلی دوی ته یو اپرچونټي ورکوي یو موقع ورکوي نه غواړي چې افرتفري پیدا شي نه غواړي چې زه قانون په خپل لاس کې والم نه غواړي چې زه خلکو ته تکلیف ورکم خو دوی بالکل د کوم مقصد له چې راغلي هغه مقصد باندې به هم وروسته خبرې کوو چې دوی څه وکړه په دې اتو میاشتو کې کم NR2 دوی ته میلاو شوله د بار نه د 16 ارب ډالرو د 16 ارب او د 24 ارب روپو په هلته په لندن نه راځي او مخکې نه ورته کیسونه کلیر شوي او دلته ورته ویلکم ویل شي او ښارونه ورچول شي د پاکستان د بدقسمتۍ د وګوره NR2 کې دوی ته ټول هر څه معاف شوله د دوی هغه کرپشن کیسونه ختم شول کم زموږ بار ملک کې چې کومه ورسیز پاکستانیانو هغوی نه د اوټ حق واخیستلی شو هغوی به په دې کې اوس خپل رای نشي استعمالولی دوی چې کوم امندمنټ وکړه نه پې بې وزرو کو وزر یې ترې کټ کړی او ځان دپاره دا ټول څیزونه استعمال کړه په 22 ارب ډالر په دې لږ ساعت کې په څه ختم شول څه چلو شو په ملک کې څه راله په زموږ په وخت کې خو یو آفت راغلی یو وبا راغلی او په 100 کال انساني تاریخ کې چې کووډ 19 راغلی د دوی په وخت کې کوم آفت رالی کومه وبا راله خو کومه وبا چې راله د پی ډي ایم راله بل تا خبره وکړه په 17 تاریخ خان صاحب په 17 تاریخ باندې به ډیټ اناونس کوي او کاغه مې بي چې هغه هر ډیټي هغه په خپل ذهن کې سوچ کړي په هغې باندې او هغه ډیټ باندې به اسمبلی نه ډیزال کیږي دوی ته یو موقع ورکړه ډیره موقع ورته ورکړه چې تاسو راشئ او تاسو ډیټ موږ ته اناونس کړئ چې د ملک دا سیز لږ سټیبل شي خو چونکې دوی په دې کې څه غرض نشته دوی ته خپل شکست ښکاري د دوی خپله کارکردګي د اتو میاشتو عوامو چې کوم تکلیف او کوم درد یې ورله ورکړه او دوی چې خپل ځان دپاره څه وکړه د خپل ځانونو ذاتي حیثیتونو باندې کارونه وکړه که هغه د جمعیت پارټي ده د خپل ځان دپاره او د خپل خاندان دپاره څه کوي لګی دی که هغه زرداري ده ته سوچ وکړه زما ملک په کوم حالاتو کې دی بېګا مې کته چې 1 ارب 75 کروڑ روپۍ د بلاول په دورو په خرچه باندې راله په اتو میاشتو کې نو ما ته دا دی ووایي چې 1 ارب 75 کروڑ روپۍ بلاول ته په پاکستان کې په خارجه پالیسۍ کې څه چینجز موږ ته راوسه موږ ته یې څه فایده راکړه چې تا 1 ارب 75 کروڑ روپۍ ته ځې په بیروني دورو باندې وتې او په چکرو باندې وتې دا خو دا ملک سره دا ظلم نه یې پکار څه کوم چې ورسره دوی خلک کوي نو انشاءالله خان صاحب چې کله د ډیزال کېدو اناونسمنټ وکړي ډیزال کېږي به اسمبلی هغې کې شک نشته موږ ته وایي چې تاسو به دوباره ځئ استعفا به دوباره ورکوئ که سپیکر چیمبر ته تګي او که په اسمبلی کې ودرېدلي هغه به موږ کوو موږ د هغه ورکرانو ټول به په خوشحالۍ بالکل په خوشحالۍ خان چې موږ ته څه فیصله کېږي هغې کې به یو منټ تاخیر نه او ډېر محنت سره دا سیټ هم راځي او داسې په یو ورځ دا سیټونه او دا سیزونه د پاکستان نه ښه نه دي زموږ پاکستان دی وخت ډېر په خطرناک صورتحال کې دی ډېر غلط صورتحال کې دی او خان چې کوم ډیسیشن کوي د ملک دپاره کوي هغه د ځان دپاره نه ذاتي حیثیت باندې دوی ته غوڅه میلاو نه شي او د توشخانې ګړی نه تاویږي اول خو د وګوره 3.5 کاله ټینې ور هغه تیر که نه پې څه کرپشن دوی ثابت کو نه څه خبره شته یو لیګل یو قانوني کار شوی یو ګړی ده
د توشخانې نه په د دوی په ډبل نه په ټریپل قیمت اخیسته شوی یو سړک په جوړ شوی پبلک انټرست کې او هغه غړی هغه بار یا خرڅه کړي یا ځان سره ساتلی دا هغه سیز دی ولور کو یا ځان خرڅه کړه یا چې قیمتي سیز دی نه دغه کوم صرف او صرف دوی سره د قایو سیز دا څومره د افسوس خبره ده تاسو خلاف هر ځای کې د دوی خلاف په هر ځای کې چې کم ځای کولاوي دوی په کرپشن روزي او دغه یو غړی نه علاوه دوی ته سم ملاو شول دغه قصې دي صحیح دی جی ملک انوار صاحب کرپشن خو ټیک ده خان صاحب نه کړی او د خان صاحب په دور کې هم ګرانی و لکه که تاسو ګورئ چې خلک تنګو که دا غیر رزلټ وګورئ په هغه ټیم کې چې کم رزلټ تاسو سره په ضمني انتخاباتو کې راغلی او مخې ته راغلی نو هغه تاسو ښه پوښیدنه د مخامخ دی بالکل ناصر بھائی داسې خبره ده چې زه خو تاسو ته اول خبرو کې وکړه چې کله موږ ته حکومت میلاو شو معاشیت ډیر زیات خراب شو څه فیصلې داسې کولو چې موږ مجبورن وکړې سخت فیصلې مو کړې ظاهره خبره چې ته فیصله کې نو ګرانی به ورسره راځي دویمه خبره دا ده چې موږ باندې کووډ 19 رالی په ټول ورلد کې دا یو د ګرانی یو سرکل جوړ شو دا هغه سپلای او د ډیماند په منځ چین چې کومه بریک شو دا غي د وجه د بار ملکونو د سیزن ډیر زیات هغه احتیاطي تدابیر دغه کړو ټول روزګارونه هر څه ولاړو ټول پروډکشن ولاړې وي نو په ټول ورلد کې ګرانی رااله په موږ باندې اثر زموږ په وخت کې ګرانی و 9-10% بیانیه موږ پسې میډیا جوړ کړله بیانیه موږ پسې اپوزیشن جوړ کړله دیرلس پارټۍ لګېوي او میډیا دومره چغواله دومره شور احساس کړو چې پاکستان بالکل عمران خان تباہ کو ګرانی او پیسې ورکې کنه تاسو خو دواګانو سره کار اخلي 2 ارب روپیا تیر هفته ورکړل بالکل نو تاسو خو تاسو دواګانو سره کار خان صاحب ته یو ځل منګه دا خبره وکړه منګ یو پارلیماني میټینګ کې خان صاحب مو نو خان صاحب ته موږ د ویلې چې دا میډیا چې کوم ده دا زموږ اگینست لګی دا نن کې موږ ښه کارونه کوو په ملک کې په لومبي ځل 10 ډیمونو باندې کار شروع شو صحت انصاف کارت شروع شو احساس پروګرام شروع شو ډیر داسې پروجیکټ شول په آی ټي سېکټر کې 3 ارب ډالر زموږ صرف ایکسپورټ شروع شو پاکستان چا سوچ هم نشو کولای چې آی ټي سېکټر کې به او دومره دوی چې کوم ټارګټ ځان ته خو نو په 2023 کې ویل دا موږ 15 ارب ډالر تر سو ایکسپورټ صرف په آی ټي کې نو هغه داسې کارونه کړو موږ چې داسې زونه په میډیا نه هایلایټ کیږي او دا کم چې دا پیاز لګ ګران شي ټماټر ګران شي بل سیز ګران شي دا بس سار نه د ماښام پورې دا شی شروع دی نو تاسو د دې څه چل وکئ نو هغه یو جواب کې موږ ته یو جواب ما ته اوس هم یاد شي داسې ناست یو په اسمبلی کې موږ ناست یو هغه ویلې چې زما په ملک کې خلکو ته په هسپتالونو کې تکلیف دی زما په ملک کې د ایجوکیشن سیستم پوره نه ډیر ماشومان د تعلیم نه د بېوسۍ د وجې پاتې دي زما په ملک کې د صحت هغه صورتحال نه دی چې کوم پکار دی زما په ملک کې خلکو ته غربت دی د دوی د ټیکس پیسه زه څنګه میډیا ته ورکم د دوی پیسې دا زما ضمیر نه برداشت کوي چې زه دوی د ټیکس پیسه راوالم او میډیا ته د خپل ځان دپاره ورکم چې زما تشخیر وکړي زه د دې قوم دپاره لګیم د میډیا دپاره نه یم لګی دلته چې کوم دی میډیا ته دوی 2 ارب په دې حالت کې مورکوي چې ملک ډیفالټ کېدو ته روان دی دا تاسو هم ویلې په دې یو هفته کې د هغې نه علاوه که تا ټول د دوی راغونډ کې په 100 اربه روپۍ دوی ورته ورکړې صرف زموږ ټپې غږوئ صرف دا ویوي چې بس دا ټیک لګی دی دا ډېر د افسوس دا د میډیا والم ذمواري ده دا د هر یو پاکستاني ذمواري ده دا د ادارو ذمواري ده دا د پوجیم ذمواري ده دا د آرمي والم ذمواري ده د پولیس هم دا د هر یو د پاکستان هر طبقه فکر سره تعلق ساتي دا دغه ذمواري ده چې هغه به د ملک د ترقۍ سوچ کوي د ملک د پاکستان وجود چی نو زموږ به پہچاني دا پاکستان وجود چې ختم شي نو زموږ پہچان به ختمیږي او دا کم ظلم چې میډیا والا ضمیرون تم زه حیران شم چې څوک دومره نیگیټیو پراپګاندا کوي نو دوی په خپل ضمیر کې دوی ته د لږ आवाज نه ملاويږي چې دا دې وخت کې دا کم حالات شروع دي او دا من کم کردار ده کم زی تو رسیدو دا خلک کم زی ته لاړل حقیقت خبره ده د ناظرین چې 84% چې دینو لکه کم یو سیس کم پرسنټیج چې تاسو ګوري د 6% نه 84 86 89 کم یو پرسنټیج هم تاسو ګوري په 6% ډیفالت دغه اندیشه بالکل او جی 5% ډیفالت زمنګ په وخت کې خطر اوس 93 د 94% تر رسیدلی دا خو دا تقریبا 2 هفته مخکې 86% و جی جی ار یو چې مونږ ګورو نو د 80 از نه اباو دي جی دا غي په باوجود چې د زمونږه مسله دام د جی ملک انور صاحب مونږه به چې مخکې وته روډ شو ته نو عمران خان دور کې بدا و چې عمران خانی ده او لګ مایک راکا
نو هغه بس چې سبه په خله راتله. اوس چې دی مونږ چاته وایو چې ګرانې باره کې سوي نو د پی ډی ام خو ظاهره خبره ده چې 13 جماعتونه دي. نو خلک د خپل حق د لپاره خبر هم نه کوي. زه خپل ما سره داس شوي دي، ما سره کیمرامین سره 40 منټ تیر کړي دي. 40 منټ کې موږ صرف 2 کسانو انټرویو اخیستی ده روډ شو کې. ملک نورتاج صاحب تاسو څه ګورئ چې یاره تاسو په دې شب قدر کې 400 پیښور الیکشن صورتحال بسوي خودي کې یو ریکوست دی چې دا ذهن کې ساتي چې په پیښور کې چې د میر د جی وای په متره کې جی وای په خزانه د تحصیل چې دی نو جی وای دی شب قدر 400 ټول جی وای دا. تاسو ګورئ چې یاره روان الیکشن د چا دی؟ داسې خبره ده چې هغه ټیم کې چې څنګه تاسو خپل ویلې چې مایک ورچا رخیستی او د ګرانۍ आवाज به کوم بالکل او هغه ګرانۍ هغه لیبل او دا شیزي په منګ باندې ولګاو. الان کې ګرانی هغه عمر نه و دا اوس چې کومه ګرانی د 1200 روپۍ د ګړو غتای وز موږ په ټیم کې اوس ته 2400 ته رسیدلې 1100 نه 1200 ته شو او جی او اوس 2400 ته رسیدلې دا اوس نور شارټیج را روان دي. ملک ډیفالت شو الله دې نه کی چې ډیفالت شي نو بیا ډیر زیات بدتر حالات دي. هغه ټیم کې زم د غراله بلدیاتي الیکشن رااله بلدیاتي الیکشن کې ډیر خلکو هغه ډیسیژن واخیسو او جمعیت ته اوټ ورک خو دا غینه پس د خلکو ذهن کلیر شو د دوی کارکردګي ورته ملاو شو د دوی اهلیت ورته ملاو شو د دوی هغه تجربه ولیدله چې موږ تجربه کار خلکو دا ټول هر څه ولیدل دا ټول ارس ورته ښکارا شول. دوی چې دا کم خپل کیسونه ځان ته ماپ کړه دوی چې دا کم د عربونو روپو خبرې ځان ته ماپ کړي د عوام د ټیکس سره کم به دردۍ سره دوی گیم شروع کو دا ټول هر څه دوی ته ښکارا شول. د قوم تخکار خام قوم ور سره د میډیا دور دی د سوشل کدا هغه میډیا نه نو د الله سکه دا موبایل له نو په دې باندې دینه خو نه شي پټاولې په دې باندې ښکارا ده په دې عام مارکیټ کې خلګرزي په روډ کې ګرځي په اجرو کې ناشتي په بیٹکونو کې ناشتي په ډسکشن شروعي په پارکونو کې خل ډسکشن کوي ټول هر څه زنانه ناشتي هغه د سیاست خلکو کې ډیر زیات شعور راغلی دی. تاسو وګورئ د ضمني الیکشن وشو 37 حلقو کې الیکشن وشو په 29 حلقو کې پی ټی آی وګټله او هغه الیکشن چې په هغه کې پی ډی ایم په شریک خپل یو کینډیډیټ ډیر لس پارټیانو په 400 کې تاسو وګورئ الیکشن عمران خان ولاړو پی ډی ایم یو کس ودرولو په شریک باندې شکست ورته ملاو شو. په مردان کې دوی په شریک باندې یو کس ودرولو عمران خان ورته ولاړو عمران خان د میوالي دی دا غزنه ودرېده شکست ولورک. په پیښور کې دوی ورته په شریک ولاړو او دغه د میر الیکشن هم دوی ګټلیو دا میر الیکشن په 400 کې هم دوی ګټلیو. تاسو وکړه څنګه شکست ورته ملاو په مردان کې هم ګټلو په مردان کې مرته شکست ملاو شو. دا روان الیکشن چې دی دا دوی چې غبراو دي دوی چې د ملک تم تباشي خو چې اوس منګه خدا خو شکست منګ تخکاری یو څو ورځې پاتې دي کسلک د ډوکو مډوکو کې غوخه پاتې چې دا غوخه تیم رو شو کو دا غینه پس به ګورو لګي زیاتې دي او نو بس دغه قصې دي بالکل لګي زیاتې دي. اخري سوال جی 2/3 تاسو سخکاری چې روا بخښل شي منګه دا ویو چې ترانسپیرنت الیکشن وشي کنه شفاف الیکشن الان کې په دې نور سيزونو کې دوی ټول هر څور پنجاب کې وتا سو ضمني الیکشن لیدلی حکومت ما وخت کې د حمزه شریفو حمزه شهبازو او دغه باوجود وتالته موږ شکست په 20 کې مرته 70 سیټونو کې شکست ورکړو. ان شاء الله دا چې موږ دا کم صورتحال دی ان شاء الله دوی ته به موږ په 2/3 میجارټي باندې شکست ورکو او دا ټول پی ډی ایم ته ورکو یو پارټای ته نه ټول پی ډی ایم ته ان شاء الله ورکو ځکه چې دوی چهره خلکو ته ډېرې بد شکل ښکارا شولې. صحیح ده. ډېره مننه تاسو ډېره مننه جی ملک نورتاج صاحب. ناظرین دا و زموږه ایمنه صاحب ملک نورتاج صاحب د ان 23 نه د یو خبره تقریبا چې څومره د پولیټیشنز دي ته پته ده څومره چې مقتدر الکی دي ته پته ده چې خان صاحب راغو نو چې اسټابلیشمنت څخه غواړي دې ځله به دغه په جانسي کې ناراضي چې کم عدلیه د غیتم پته ده چې څومره مقتدر الکی دي ټول ته پته ده بیوروکراسي ته معلومه ده چې تیر ځله مونږ پرې نه خوستلو دې ځله به مونږ نه پرې کړي د دې د یرینم چې کم دی د دراتګ د دې پی ډی ایم نه علاوه نور ډیرو خلکو ته چې دی دا یو ډیر خطرناک عملی امید لرو چې دا کم نقصان کې پاکستان روان دی
مظلومه طبقه ده. تاسو یقینو کې چې کوم کسان د غریب سړي د ژوند نه خبر لغونته داغې نه تاسو کې چې تا مخکې څه حالات او څه حالات مونږ ډېر څه خپه شو چې یاره واقعي زمونږ د کردار چې دی نو دا ډېر بعض اوقات مونږ نیگیټیویټي ته لاړ شو. مونږ صحیح هغه سي د خلکو هغه نمائندګي هغه سي نو کو د دې आवाज صحیح روچت نو کو او دې کې صرف زمون قصور نه دی کې د خلکو قصور هم دی. هغه د لیډر په مینه کې چې کم دی هغه خپل غریبي نشي بیانولې. چالتې لیډر چې دی نو دغه په عشق کې مبتلا دی، دغه په محبت کې مبتلا دی. اجازه غواړو، ډېر مننه. السلام علیکم.